غواړو چې د پاکستان د پوځي بریدونو چې څو موده وړاندې په افغانستان باندې ترسره کړل په عین وخت کې د افغان ځواکونو د ځوابي بریدونو په اړه باندې چې پرون ماښام 8 بجې پیل شول او تر دې مهاله پورې په وقفي شکل باندې دوام لري او تازه اوس چې تاسو په تازه خبر کې هم واورېدله چې افغان ځواکونو د پاکستان د پوځي رژیم په وړاندې باندې یو ځل بیا غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل. په ټوله کې د پاکستان سره د جګړې دا ډول دوام د افغان ځواکونو له لوري په لوړ مورال باندې د دښمن پر پوستو باندې غورځنګونه او همدا ډول د اسلام آباد په نښه کول هغه څه دي چې د نن ورځې د بحث مهم ټکي جوړوي. غواړو په دې او نورو موضوعاتو باندې د بحث له درنو مېلمنو سره خبرې اترې ولرو. د دې بحث مېلمانه دي په لیکه راسره د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی اختر محمد راسخ ده او همدا ډول په څو شیبو کې به عزیز معارج هم له ځان سره ولرو. د سیاسي چارو شنونکی عزیز معارج هم بحث ته وصل سوی ده. معارج صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ. غواړم وپوښتمه چې په ټوله کې په عین وخت کې د پاکستان د پوځي رژیم په وړاندې د افغان ځواکونو وروستي بریدونه چې پرون ماښام پیل سوه دغه اوس هم د پاکستان په وړاندې د خوست په علي شیر و ځاځي میدان او همدا ډول په تیریزو ولسوالیو کې انتقامي بریدونه له سره پیل شوله. دا د هغو بریدونو په مقابل کې دي چې پاکستان له لوري د وروستیو پارونکو بریدونو په موخه باندې غچ اخیستونکي عملیات ترسره کیږي. د پاکستان په وړاندې اوسني بریدونه په کل کې څنګه ارزوئ؟ آیا دا افغانان بالاخره په اوسنیو شرایطو کې د پاکستان د هغو کړو وړو په اساس باندې څومره یو مناسب ځواب دی؟ مننه. لومړی تاسو ته جناب راسخ صاحب ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، اورېدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ګورئ، په لومړي قدم کې باید ووایم پړاو کې چې د اسلامي اردو د ځواکونو دغه کړنه چې پاکستان ته د تاریخ د پاکستان کې لږ مخکې او اوس یو ښه د عبرت درس ورکوي او دا لړۍ را دوام لري. دا د ستایلو وړ ده، دا د قدر وړ ده. موږ ټول افغانان، رښتیني افغانان د دوی ملاتړ کوو، که بهر کې وو که دننه یو. هر وخت چې ضرورت څه د جګړې لپاره موږ چمتو یو، راځئ دوی تر څنګ درېږو. دا یو حقیقت خبره ده، دا کومه باټه لاته نه ده. بله خبر دا ده چې څنګه چې پاکستان خلاف د ټولو نړیوالو اصولو، خلاف د حسن همجوارۍ او عدم مداخلې اصل، احترام متقابل، احترام یا درناوی حاکمیت ملي ته، ځمکنۍ بشپړتیا ته، استقلالیت ته او خلاف د بشر حقوقو چې ماشومانو، ښځې او ملکي کسان یې هدف کړه او شهیدان یې کړه، هغوی د خدای وبخښي. خلاف د ډیپلوماتیکو اصولو، منشور د ملل متحد، خلاف د جرایم جنگي د 1908 کال دغه جنایت ترسره کړ. همدا ډول موږ افغانان هم د همدغه اصولو پر بنیاد، شرعي، قانوني، نړیوال اصول، اخلاقي او بشري اصولو پر بنیاد دا حق ورکړل شوی ده چې فرد، ډله، ملت، دولت مشروع دفاع حق لري. نو بنام دا د موږ دفاع یا غچ اخیستل مشروعیت لري او دا د موږ قانوني حق ده او دا باید ترسره شوی. راوړو دلته چې پاکستان جوړ شوی د څه دپاره ده؟ پاکستان جوړ شوی د افغانستان په وړاندې ده. ځکه خبره دا ده چې دوه نړیوالې جګړې نه وروسته پاکستان چې بهرنیانو جوړ کړ، غربیانو د شوروي د وخت د مخنیوي لپاره چې ګرمو بوتلانه له کومې لارې شوروي ته؟ شوروي له چینه نه سو تللی، د نان ترانزیت لارې افغانستان و. همدا وجه وه چې اول مخکې چې وخت کې انګریزان ډارېدل، په 1893 کال کې هنري مارټین دوران پښتانه د دې لپاره نیم کړل چې قوت ضعیف سي، لکه کردان چې څلور سي ویشل، تاتاران یې وخت کې ویشلي وو. بیا یې وروسته نورې ډلې ته خپلې په یمن یې وخت کې دوه سي ویشلی او بلوچان یې ویشله. هغه چې دوی ته خنډ جوړاوه هغه یې ویشله، پښتانه یې هم ویشله. همدې لپاره چې دوی پېدل چې یو وخت کې شوروي یا وارسا د ناتو یا دغه وخت سیتو په وړاندې درېږي. نو پاکستان جوړ شوی د افغانستان په وړاندې ده، د هېڅ وخت له افغانستان لاس نه اخلي. په 1940 کال کې په مغولګۍ حمله وکړه، اعلیحضرت ظاهرشاه اخماتونکی جواب ورکړ. په 1980 کال کې هم د ډاکټر نجیب په وخت کې دوی یو تیری کړی و، امر وسه پیلوټ مختار ګل زدلان ته ورغی، په تیرا کې د دوی الوتکه هم راوغورځوله او
ښه یو جواب ورکړ. بالغتنه چې کله د شر او فساد د مفسدینو حکومت راغی د مجاهد په نوم باندې، مجاهد خو پاک کلمه ده، خو دا مفسدین چې وو رباني و دوی نو بس حمیدګل راوسته مشاورې کوو، مسعود و د ګلبدین سیاف و جنبش و مزاري د دوی په نفع باندې دوی په امر باندې وطن تباه کړ، لوټ یې کړ، خاورې یې کړ، هر څه شتمنۍ و دوی له منځه یوړه. ده فکر کاوه چې په جمهوریت کې مو دوی لاس پوڅي وي. دوی فکر کاوه چې افغانستان به تر اخره پورې د ما د اثر لاندې غرب پروژې راکړي، زه به ډېر په بریالي سره ترسره کوم او دا به د مودې کې زه کمیشن اخلم، خپل معیشت د ژوند به کوم. غواړم ماري صاحب دغلته وپوښتمه چې یو تحلیل دا هم د ځینې کسان په دې باور دي چې پاکستان د ورکړل شوې پروژې په برخه کې چې دوی غوښتل په افغانستان کې د داعش لپاره کار وکړي، خو هغه پروژه په دې لپاره بریالۍ نه شوه چې افغان ځواکونو د داعش مخه خورا په جدیت سره ونیوله او هر څوک به چې افغانستان ته داخلېدل دوی به پر وخت باندې اقدام کوو په ضد باندې. د دې پروژې د عملي کولو لپاره پاکستان پوځ په خپله رامخته سو او د مختلفو بهانو په کارولو سره یې غوښتل چې د جګړې لمن پراخه کړي، مداخلې وکړي او هراج مراج رامنځته کړي. څه فکر کوئ چې پاکستان په اوسني شکل باندې د نورو په دستور باندې واقعا د پردیو پروژو د عملي کولو لپاره اوس کرایه کار کوي؟ بالکل خپل وزیر دفاع وایي موږ پوځ کرایه او د امریکا د ګټو لپاره په افغانستان کې جهاد نه وو. اوس هم اسرائیل ته کرایه ورکړي د غزې په وړاندې جنګي، په سعودي، په امارات متحده عربي، په قطر کې همدا اوس په نظامي اډو کې دوی پیراداران ولاړ دي. دا دروغ خبره نه ده، حقیقت ده. په قطر کې د امریکا 2 اډې دي، ټول تر طرف پنجابیان په کرایه ولاړ دي. دوی مورال نه لري، دوی هم دا کرایه او پیرو ته خوشحاله دي، ماته ولاړې مورال خو 1901 کال کې بنګلادیش سره معلوم څه له 93,000 سټیر نه جامع پتنه وېسته. دا شرم نور کار دي چې دوی به سر پورته کړي. دا اوس ګوره دوی د تیلو پیسې نه لري، محاسبې غلطې دي. محاسبې په دې دا فکر کاوه چې زه به دې خوا تبلیغ وکړم، یو پروژه پلې کړم، باګرام ته به لاره جوړه کړم، بې ثباتي به راولم، بلې خوا ته به دا ناخواله چې دننه دي دا ادرس به بدل کړم، خلکو ته به میډیا او فکر او بلې خوا ته کړم، بلې ورته چې طالبان باندې فشار راوړم. محاسبه یې غلطه ده. همدا اوس بلوچان په جنګ کې لاس په ماشه دي، همدا اوس پښتانه د کوزې پښتونخوا ټول د دوی لاس تر پوزې راغلي دي، دوی نر او ښځې تري تم کړي دي، حق حقوق نه ورکوي. دا فدرالي دا ایالتونه ته ګوره دوی د ژوند معیشت اوبه نه لري، ډوډۍ نه لري، او پنجاب ته ګوره چې څه معیشت کوي. سیندیان تر پازاب دي، کشمیریان تر همدا اوس یا خپلواکي غواړي یا هند غواړي. دوی له ګاونډیانو سره اړیکې نه لري، له هند سره، ایران سره، عربو سره. چین هم ورته پکار ده ځکه دغه ته خنډونه جوړ کړل، دا ګډوډي او بېنظمي راوستل. یو هدف یې همدام ده چې د چین پانګونه مخه ونیسي. دې پروژو کې دا ناکام شول، چې ناکام شول دوی هیجاني شول. اوس هم غلطې محاسبې کوي. که چېرې دغه حالت دوام پیدا کړي، داسې یقینو کې دوی ما ویلې تیلو دوی پیسې نه لري، دوی نه مورال لري. افغانان همیشه چې په ټول تاریخ سکندر وخت هم د سراسر تر دا اوسه پورې چې امریکا واخرې هر یو سره جنګېدلی، مقابل لوری قوي و، او جهاز یې وسلې درلود، دا څه بار مورال نه درلود. افغانانو مات کړي دي. صفویانو 15,000 عسکر توپ و مسله آسو سره ودرول، شاه حسین صفوي شامل هوتک 60,000 نفر سره ودرېدل، اصفهان یې په امپراتورۍ ته ختمه کړه. همدغسې که موریه کورنۍ اشوکا پاچا وایي، ټایریان و، کاباسیان و، ساسانیان و، امویان و، تیموریان و، سلجوقیان، دا هر څوک چې راغلي دي همدغسې معادي شوي. دوی محاسبه غلطه وه. د هغه لپاره اوس که چېرې دوام وکړي، داسې یقین وکړئ چې کوزه خوا پښتانه تیار ولاړ دي. افغانان ټول فرد غواړي چې بېرته خپله خاوره ولي. دا خپله یو مورال ده او انګېزه ده. په 4 ساعته به خو نه وایم، په دا 3 ورځو کې د افغانستان بیرغ په مارګلې او په جلم او په شیرخان قلعه باندې رپاته راځي او رپېږي. دا په دې باندې پېږي. یو مسله دا وه چې ما یاده کړه چې موږ خپل پوځیان وستایل او ستایو، ملاتړ یې کوو چې دا یو مشروع د عزت د افغانستان، د غرور افغانستان نه، د افغانستان له ملي ګټو د دفاع په مېړانه وکړه. هر څه چې و یو ډز و، کلاس ډزه که دوام پیدا کړي، کار څه کېږي. دا یو ډېر تاریخي کار یې وکړ. راولو دې ته چې بل پړاو کې دوی نه موږ دا غوښتنه کوو چې هغه پنجابي صفت ده چې پنجابي وینه ده په افغانستان کې، چې دغو د پنجاب چې راځي په ماشومانو، په بېګناه خلکو، دوی په خاوره چې د دوی ناموس او د دوی د مور حیثیت لري، حمله کوي، هغه ته خوشحالېږي او د هغوی ملاتړ کوي. دا هغه پنجابي خلک چې دوی نیا او مورګانې پنجابیان نه
نسلګیري کړې ده او د دې په وینه کې پنجابي وینه ده ځکه هېڅوک په دنیا کې دومره بې خیرته کار نه کوي که دننه هر څومره ناخوالي هر څومره تربیتګناتي دښمني د پردي دښمن په مقابل کې خلک یو ځای کېږي او لاس یو کوي حتی په بهرني ملکو کې څوک چې کډوال دي پاسپورټ لري دغه هېواد نه حمله کړي د همغه هېواد دولت نه دفاع کوي او دوی په دې خاوره کې ناست دي خوري وڅکي بیا نو دغه تصفیې عملیات د دوی په مقابل کې هم کوي که څوک بهر کې دي د هغوی جایدادونه به یا وسوځوي یا به یې نیلاموي او ضبطوي ډېره مننه کوم نور په دې هېواد کې نه پرېږدي چې دا اصلي د نسلونو ماران دي دغه دوه دندې باید ترسره شي یوه خبر وروستی کومه چې دا جګړه ختمېدو په سادهګۍ نه ده دا د امان الله خان وخت ده چې سردار اعلیحضرت نادر شاه رحمت الله علیه راوان ستر واړې واته کې فتح کړل تر اټکه ته شاګرد ورته وکړ دلته شاګرد نشته که چیرې توبه ونه باسي پنجابیان او بیا نو لاس وانخلي دا لړۍ دوام کوي او دوامداره کیږي اوس واده او وایي ځواکونه موږ دا نه وایي چې موږ وسن لرو پوره اندازه د ناتو وسم د پاتې ده د طالبانو د لاس وسسته د لنډغرو چې په غرور کې پټه کړې وغیره وسه سوې ده د پخواني اردو ټوله مجاز اصله سته ښه عقیدهیي اردو تر سر تیري پورې جګړه ته کوي مراد افغانانو قوي ده تاریخ ښودلې ده دا پنجابی خو دا اوس را پیدا سوی ده ګرچې موږ د ملت د پاکستان سره هغه نه لرو کوم مشکل نه لرو موږ خبره ټول له پوځیانو سره له ایسای سره اسټابلیشمنټ سره سیاسونه سره ده نو بنان ملاتړ لرو د هند ملاتړ لرو د روسیې ملاتړ لرو د نه د ټي ټي پي او پي ټي ایم او د نور ملاتړونه شته د بلوچستان شته د پښتنو شته هیڅ موږ ته مشکل نشته پاکستان باید دغه محاسبې دقیق کړي او بغیر له نه د تباهي لار ته روان ده که بل اقدام کوي خپله جنازه په خپله پورته کوي ډېره زیاته مننه کوو کور مو ودان مارج صاحب بېرته تاسو ته راګرځم مارج صاحب مخکې له دې نه چې افغانستان تقریبا په څه باندې 4 لسیزو په داسې متفاوتو جګړو کې ښکېل و چې ډېری یا د بهرنیو یرغلونو په وړاندې او یا هم په کورنیو جګړو کې لږ تر لږه افغانان سره ښکېل و چې ظاهرا پاکستان که چیرې د یوه داسې دښمن په توګه یادېده خو په ځینو برخو کې بیا ملاتړ یې درلوده یا په ځینو برخو کې به د خواخوږۍ غږ هم کاوه څه فکر کوئ چې اوس د پاکستان په وړاندې یو ملي روایت څومره واضح سوی ده او پاکستان څومره د افغانستان د یو ستر او ملي دښمن په توګه پیژندل کیږي په داسې حال کې چې پاکستان مخکې یعنې په دغسې یو موقف کې نه و اوس د افغانستان هر کاڼی هر بوټی د دې ګواهي ورکوي چې زموږ لومړی دښمن پاکستان ده نو له پاکستان سره د دښمنۍ دغه روایت څومره لا د قوي کېدو په حال کې ده او څومره دې ته اړتیا ده چې د دې دښمنۍ لپاره چې پاکستان پیل کړې ده افغانان له متحد او تر یوه چتر لاندې په خپلو سنګرونو کې اوسي ګورې پاکستان له جوړښته تر اوسه پورې هر افغان ته ضرر رسولی دا یو واقعیت ده دا چې تاسو د پوښتنې په بنیاد اوس ولې داسې یو رویه پیدا شوې ده پخوا مطبوعات نه و پخوا لاسرسی نه و هویت واقعیت چا نه درکاوه نه پېژانده و 100 کاله مخکې یا 100 کاله مخکې د امان الله خان په وړاندې به مثلا لاسپیکر کېښود دا غیبي غږ ده امان الله خان کافر خلکو مانه یا به د میرمن ملکه سوریا عکسونه فوتوشاپ کول جاري کول خلکو منل ورګاډی به راغی مثلا ملا به جګسم سیاسي ملایان چې دا شیطان دی خلکو مانه اوس هماغه شیطان اسلامي دولت چې راوړي بیا وایي د اسلامي دولت پرمختګ ده اوس هماغه وخت چې مکتبونه کفر اوس به مکتب ولې نه پرېږدي دا فرق کوي اوس د میراب منبر په نوم د جهاد په نوم د بل په نوم موږ وغولوو اوس هغه د خپل امریکایان هم وایي هنري کلینټن هم وایي او دا په بېنظیر بوټو هم وایي په مشرف هم وایي چې موږ ادب بل شی وو رسوا شوله اوس ولې خلک دا رهبران لیډران چې نه درېږي چې 100 جبو نومونه اخلي وو دا جبه ده دا جبه ده هر ټول پرې خان چې غله د موږ پیسې دې وړي پیسې به تراوړه مطبوعات نه وو آګاهي نه وو معلومات نه وو ملا به څه ویله چا به نه پوهېدم دا رښتیا ملا ده که جعلي ملا ده اوس فضل الرحمن چې هر څه وایي مثلا بل څه وایي خلک پوهېږي په دروغو رښتیا باندې دا یوه خبره ډېره مهمه په هغه وخت بل خلک اوس بعضې جاسوسان درلودله دلته د خپلو ګټو دپاره جاسوسانه به داسې کړنې ترسره کول نور به غولوله لاسپوڅي به یې وه اوس هغه ټوله شا کېږي خلک یې ویني
په نه پورې بعضو د پنجابي طالب پنجابي سو پاکستاني نن خپله پاکستان ته روان دي د پاکستان هم ملاتړ کوي د خپلې خاورې په وړاندې طالب سره دښمني لري راسه 15 غونډې سره وکړه ته د بېګناهو خلکو وزن ته هم ته پنجاب ته خوشحالېږي اوس هر څه رسواکي خلک پوهه معلومات مطبوعات ټکنالوژي خلک وکړي څه باید وکړو اوس په کار د رهبري ته چې یا یو ملي غذا اعلان کړي او یا یو جهاد اعلان کړي دوی په وړاندې ځکه جهاد خو هلته شته بهرنیان شته موږ وینو په کراچۍ کې امریکایان دي روسان دي چینایان دي نو دوی هلته څه شی کوي دا د اوسپنې د ویلولو فابریکه کې 1800 روسانو ته څه شی کوي دا په 1200 امریکایان په کراچۍ په دې ځای کې څه شی کوي دا کفر نه ده څه شی ده دلته خو هغه فتوا ورکوله وایي دلته موږ چې ویله تاسو هلته فساد کوئ دا کوئ نه دغه فساد خو جهاد کړه نه راځي موږ به سپای ولې جوړ به کړو که یې رامنډوي د کبل وبې ته تړو بارم تاسو وطن کې وایي بهرنی اوس خو هلته بهرنیان دي قانون د انګلیس ده نو ته څه رقم اسلامي جامع اوس هغه خبرې څوک نه مني یا باید غذا اعلان شي په افغانستان کې ټول خلک چې لرو بر او بل جهاد اعلان ډېره مننه کوم حارث صاحب بېرته زه تاسو ته راګرځم یوه خبره بله کومه چې دا د بلوچستان مسله ده سوله بلوچستان په 1800 مهاجر صاحب غواړم د بحث په دوام سره وپوښتم چې تاسې یادونه وکوله یا د هغه د غوښتونکي لښکر چې دا همدا مهال د ازادۍ لپاره جنګیږي فکر کوئ چې پاکستان هم په دغه برخه کې له یو ستر ناورین سره مخامخ ده ګورئ ما د بلوچستانو هغه ویلې چې کله شیر سرخ جرګه د ستر اعلیحضرت احمدشاه بابا رحمت الله علیه په وخت کې دوی د نصیر خان بلوچ د بلوچستانو مشر چې دا په خپل ځای کې د احمدشاه بابا سره هم و ځکه د میر عبدالله بلوچ نه پوهېږم فتح الثنا بیګم د مصر بابا کډه وه د میر عبدالله بلوچ لور وه دوی هلته تعهد وکړ په جرګه کې پاڅېده ویې ویل تر هغه چې افغانستان ده بلوچستان به د دوی تابعینو کې حسابېږي مستقل به استقلالات به خپل لري تابعینو کې به او باج به هم ورکوي که کله په موږ حمله کې دفاع به افغانان کوي دا تعهد په فتوای شاهي کې محمود حسیني چې دربار مشهور په خپل قلم لیکلی دی نو بنان که هغه چاپ پټ کړی نه وي بېجای سوی نه په ارشیف ملي کې فتوای شاهي موجوده ده دا تعهد دوامدار ده دې کې قید زمان نه و ځکه نن حربیار میر په صراحت باندې همدا خبره یاد نه کړله چې موږ په خپل د نیکونو په تعهد باندې ولاړ یو همیشه به له افغانستان سره ولاړ یو افغانستان سره د موږ ملک ده موږ مشترک دا نوې اعلامیه ته ورکړله نو بنا له بلوچان له همغه وخته چې انګریز زده کړي تر اوسه پورې د افغانستان سره یو دي پښتانه خو افغانان دا پنجاب پنجابی نشي کېدلی دوی په دې داسې میډیا کې دوه درې هلکان دي ناست هغه یو څو روپۍ ورکړي د بعضې خبرې کې هغه جدا بسه په بنیادي توګه بیا بحث بلې خواته ځکه پنجاب ته دې پیږي چې وخت مې یاده کړه چې فدرالي نظام کې هر ایالت مساوي امتیاز توازن او حقوق لري ممنوع ورکړي په دې پیږي دا خاوره د ما نه ده موږ هم خاورې اشغال کړې وې بېرته هم ورکړې د خلکو ماورا النهر نه خوا تللي افغانستان نه و ارناویرجه شروع سوې دې خواته ده له عباسي نه خواته تللي وو موږ هر ځای د پنجاب دا ځینو خو بیخي په میر فتح سنګ دا چا ټاکلی و احمدشاه بابا ټاکلی و یا مثلا سرهنګ د هند پورې دا ځینې موږ نیولي وو سینګیانګ هم نیولی و بېرته هم ورکړل ځکه د موږ نه و همدې خواته تر مشهده پورې دې جو پورې راغله مثلا ولې موږ په معاهده امضا کړه د پنجدې ولې نور نه امضا کړه د دوریانو ولې نه امضا کړې ټول سرحدونه تر وټاکل سو تعیین سوله یو لویه جغرافیه وه د خراسان په نوم چې عربانو ته ویلې هر قوم جګ ځان ته مملکت جوړ کړ احمدشاه بابا هم راغی بس دلته مملکت جوړ کړ همدغه قومي نومونه اوس ملي ولایتونه سوي تاجکستان ده که ازبکستان ده که ترکمنستان ده په دنیا کې ستا فرانسه جوړه کړې روسیه جوړه کړې ترکانو ترکیه جوړه کړې ده پنځه شپېته هېواده دي دا بیا بالاخره ملي ویاړ نو بنا موږ دغه یو شی پاکستان درکوي چې دغه جغرافیه د ده نه ده نو که چیرې دی وړاندې ځي و دا خبرې کوي غلطې محاسبې کوي خپل سر خوري لکه څنګه چې اوس اعتبار امریکا ته لاس ورکړی پروژه ته نه ورکړي زیاتره پروژې اوس قطر او ترکیې ته ځي ځکه هغه هم د امریکا پیاتیانې دي یا سعودي او دوی ته ورکوي او که چیرې بیا هند سره موافقه وکړله
چې زه بیا دغه پروژې مخ ته بیایم ځکه د هغه شرط د نریندرا مودي او داسې پاکستان لرې کړه بیا نو په امریکا مجبورېږي چې پاکستان نور نقشه نه لرې کړي بیا نو موږ پرېږدو هند پرېږدو حالات پرېږدي اوس خو هسې هم په لویه کچه باندې او زبرځواک هېوادونه سره جوړ دي که نور هم جوړ جاړی راغی پاکستان په پرېږدي تاسې یقین وکړئ دغه اوس په اروپا کې ته موږ ته اوازه راغله چې پوځیان خپل تړې بارۍ خپل بچیانو دا یې سعودي ته وړي دي او ترکیې ته وړي وبخیر امارات متحده ته وړي همدغسې اوس وایي چې پېښور کې نن غزا ټول ښه ډول کېږي نو دا په پړاو روان ده نو بهتره ده چې پنجاب ډېره مننه کوم ماریر صاحب کور مودان مننه کوو له تاسې ټولو درنو لیدونکو په مننې سره دا ځانګړی بحث همدلته پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت